په واتساپ کې یو ډېر زبردست نوی اپډیټ راغلی چې ځینې زیات کسان خبر وي زیات پکې نه وي خبر. دا واتساپ د اپډیټ د څه دپاره راغلی زموږ څه دپاره استعمالوي نو راځئ ویډیو کې پوره طریقه ښه ویډیو کوو خوښ شو خپل ملګرو سره یې شیر کړئ زموږ چینل ته که څوک پر لومړي ځل راغلي زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. کوم نوی اپډیټ چې راغلی دوستانو نو تاسو لومړی په خپل واتساپ اوپن کړئ چې واتساپ هم کله اوپن کړو نو بره 3 ډاټ درته ښکاري په دې باندې به تاسو کلیک کوئ 3 ډاټ هم کله کلیک کوئ نه بعد په لاندې سیټینګ باندې کلیک کوئ سیټینګ نه بعد دا پریویسي په دې به کلیک کوئ دا تاسو دلته نه شو کوو نو اکاونټ ته به لاړ شئ په اکاونټ کې به دلته ورکړي په یو ځای کې پریویسي په هغې به تاسو کلیک کوئ نو دا به تاسو ته راوالي نو واپس به بیک شئ موږ سره دلته راغستې نو چې په کله په پریویسي باندې کلیک کوو نو بره تاسو ته ښکاري لاست سین ان آنلاین ایوری ون لیکلی په دې به تاسو کلیک کوئ چې په دې هم کله کلیک کوو نو په دې باندې مخکې مونږ یو ویډیو کړی و چې په دې واتساپ کې به ځان څنګه آفلاین کوو یعنې بره پکې کوم دغه چې دی ایوری ون نو په دې کې به پبلیک هر یو کس ته ښکار چې دا کس آنلاین دی یا نه دی. بیا دویم نمبر مای کانټیکټ دی نو په دې کې صرف کوم نمبر چې زموږ سره سیو دي هغه به مونږ ته ښکاري. په دریم نمبر مای کانټیکټ ایکسپیکټ دی چې کوم کسان زموږ سره سیو وي هغه پکې راځي یا نو باړي چې هېڅ چاته به هم نه ښکاري. که ویډیو هم ستاسو په کار و نو زموږ په دې پیج کې کتئ شئ موږ اوس خبره د نیو اپډیټ کوو دا هو کین سی وین آی ایم آنلاین دې کې ایوری ون دی سم از لاست سین د دې دواړو مطلب څه دی زموږ کار څه کوي دا اپډیټ څه کار کوي نو په دې باندې پوه کوو نو دا د دې دپاره دی چې صرف کله مونږ خپل ځان آنلاین کو په واتساپ کې او څوک زمونږ آی ډي ګوري چې دا کس آنلاین دی یا آفلاین دی نو دلته به صرف هغه ټایم ښکاري نور باقي بدل سن چاته پته نه لګي چې څه ټایم دغه شی څه ټایم نه دی اوس مثال کې طور دا زموږ سره 8:30 بجې دي صرف که په دې ټایم کې مونږ آنلاین یو آفلاین شو نو دې کسان ته صرف دغه ټایم ښکاري نور باقي ورځ به ورته هم نه ښکاري ډیټ به ورته هم نه ښکاري صرف د موجوده ټایم هغه ټایم به صرف ښکاري د هغې نه بعد به نور چاته پته نه وي دی آنلاین دی یا آفلاین دی. نو دغه اپډیټ به موږ ستاسو سره شیر کړو که زموږ دا ویډیو خوښ وي نو خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ دا پیج سره لایک کړئ زموږ ویډیو که څوک په یوټیوب باندې ګوري او په لومړني ځل زموږ چینل ته راغلي نو ضرور سبسکرایب کړئ داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته په ټایم باندې در رسي. والسلام.